افغان کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې او بنګلادیش څخه د لوبو له ګټلو وروسته 3 نړیوال ریکارډونه جوړ کړل چې په دې ډول دي. د افغانستان کرکټ لوبډله که څه هم د بشپړ غړیتوب ترلاسه کولو یې دومره وخت نه کیږي، خو یو شمېر ستر ریکارډونه یې په خپل نوم کړي دي. همداراز افغان لوبغاړو هم ډېر ریکارډونه جوړ کړي او د سترو لوبغاړو په نومونو یې ډېر ځل لومړی مقامونه خپل کړي دي. خو تازه افغانستان د شل اوریزو نړیوالو لوبو په ترڅ کې ټولې لوبډلې شاته پرېښودې او نوی ریکارډ یې په خپل نوم کړ. د افغانستان ملي لوبډلې په نړیوالو شل اوریزو لوبو کې پرله پسې 12 لوبې ګټلې دي او دا ریکارډ یې په خپل نوم ثبت کړی دی. همداراز د 11 لوبو پرله پسې ګټلو ریکارډ هم افغانستان درلود چې افغان لوبډلې خپل ریکارډ مات او نوی ریکارډ یعنې د 12 لوبو ریکارډ یې جوړ کړ. تر دې مخکې افغانستان د 2014 نه تر 2019 کال پورې 11 شل اوریزو لوبې په پرله پسې توګه ګټلې وې چې دغه دوران کې یې هیڅ لوبه نه وه بایللې. خو د 2018 څخه بیا تر 2019 پورې افغانستان پرون بنګلادیش لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره خپل دغه پخوانی ریکارډ مات او د 12 شل اوریزو لوبو د پرله پسې ګټلو نوی ریکارډ یې په خپل نوم کړ. د یادولو ده چې په دغه لیست کې تر افغانستان وروسته د پاکستان لوبډله په درېیم مقام ده چې په پرله پسې توګه یې په 9 لوبو کې بریا خپله کړې ده. همداراز انګلستان لوبډلې بیا د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ په 8 پرله پسې شل اوریزو لوبو کې بریا خپله کړې وه او د ایرلینډ لوبډلې بیا په 2012 کال کې 8 پرله پسې شل اوریزو لوبې ګټلې وې. همداراز د یادولو ده چې افغانستان په شل اوریزو لوبو کې بنګلادیش ته هم په پرله پسې ډول 4 ماتې ورکړې دي. له بنګلادیش سره افغانستان ټولې 15 شل اوریزو لوبې ترسره کړي دي چې په لومړۍ کې یې ماته خوړلې او ورپسې 4 لوبو کې بیا بنګلادیش لوبډله پرله پسې ماته کړې ده. بل یو ستر ریکارډ د افغانستان لوبډلې دغه دی چې افغان لوبډله لومړۍ لوبډله شوه چې تیزې 50 شل اوریزو لوبې یې ګټلې دي. افغانستان 22 لوبې کړي دي، 50 یې ګټلې دي، 22 یې بایللې دي. ورپسې ساوت افریقا 83 لوبې کړي دي او 80 یې ګټلې دي، 44 یې بایللې دي. همدارنګه پاکستان په درېیم، انډیا په څلورم، سریلانکا، اسټرالیا، نیوزیلینډ، انګلینډ بیا د دوی لاندې ځای لري. د ویاړ ځای دی چې افغانستان د دې لیست په سر کې ځای لري. ټولو افغانانو ته د دغه ستر ویاړونه مبارک وي. یوازې کرکټ دی چې زموږ پر شونډو یې موسکا خوره کړې ده.